د سولې روان بهیر ته ولې د حامد کرزي ضرورت پیښ دی؟ آیا ښاغلی کرزي کولی شي چې په ملت کې دننه د سولې مخالفین سره راغونډ کړي؟ د سولې خلاف هر لور ته هڅې روانې دي. آیا حامد کرزي به وتوانیږي چې د سولې روان بهیر د بریالیتوب لور ته بوځي؟ څوک دی چې د افغانستان سوله په جګړه اړول غواړي؟ ډیره مهمه ویډیو ده، نو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان د خپل اوږد تاریخ د وروستۍ 19 کلنې جګړې په وروستیو خو نامعلوم پړاو کې بریښي. پر افغان حکومت او د جګړې پر بل لوري یا طالبانو تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا متحده ایالاتو فشارونه زیات شوي دي چې دواړه لوري یو بل ته نږدې کړي او د وروستۍ جګړې یا پای ته یې لاره هواره کړې ده. تازه دواړه لورو خپل استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره مخامخ کړل او پر سوله خبرې پیل شوې. اوس خبره دا ده چې له یوې خوا په دغه هیواد کې تر بل هر وخت سولې ته لیوالتیا زیاته شوې او له بل اړخه په افغانستان کې تر سوله زیات تاوتریخوالي ته لمن وهل کیږي. ځینې بهرني استخبارات له جګړې ګټه کوونکو اشخاص په حکومت کې دننه ځینې لوړ رتبه مامورین د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په طالبانو کې د جګړې او پاکستان پلوه کړۍ په مسلسل ډول بوخت دي چې د افغانستان د 19 کلنه جګړه لا نوره هم اوږده کړي. افغان سوله د امریکا ګټه او د حامد کرزي رول. وخت د دې ضرورت پیښ کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت ګټه د افغانستان په سوله کې نغښتې ده. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او د دې ټاکنو پر مهال د رایو د ترلاسه کولو په موخه ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د افغانستان سوله هم خپله یوه لاسته راوړنه وګڼي او له دې هیواده د خپلو عسکرو د وتلو په بهانه د خپل ولس رایه ترلاسه کړي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ حکومت ظاهرا دا خبره کوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه نه وباسي. که څه هم ډونالډ ټرمپ حکومت ظاهرا دا خبره کوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتو عسکر په بشپړه توګه له افغانستانه نه وځي. البته د یوې نسبي سولې راتګ ته امریکا طالبانو ته ویلي چې لویه برخه سرتیري به له افغانستانه وباسي. له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په وتلو طالبان او طالب پلوي خوښ دي، خو بل اړخ ته د افغانستان حکومت او د حکومت پلویان دا د افغانستان په زیان بولي او هڅه کوي چې امریکایي پوځیان هم دلته پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنو دواړو کاندیدان جو بایډن او ډونالډ ټرمپ خپل ملت ته د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د خپل پوځ د ایستلو په حق کې دی. مطلب دا دی چې که چیرته دواړه کاندیدان وایي چې پوځ باید وایستل شي، نو بیا خو دا موضوع د یو پر ټاکنیز کمپاین تاثیر نه لري. ښایي دواړه لوري افغانستان له خپل انتخاباتي اجنډا نه وباسي. د افغانستان حکومت او دغه حکومت لوړ رتبه مامورین خو په هم دې هڅه کې دي چې په ټاکنو کې د افغانستان اهمیت راکم کړي او د اهمیت راکمول د دې سبب کیږي چې د افغانستان د اوسني حکومت عمر او ژوند اوږدوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغه هیواد د سولې یو قوي ملاتړ شمیرل کیږي او هڅه یې دا ده چې په دغه هیواد کې یو تلپاتې سوله وشي. نو ښاغلي کرزي ته پکار ده چې د خپلو سرچینو پخوانیو او اوسنیو اړیکو په کار اچولو سره کوښښ وکړي چې د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان رول مهم او زیات کړي. اسانه لاره دا ده چې حامد کرزي د خپلې پخوانۍ او اوسنۍ لاوبې په مټ د امریکا متحده ایالاتو د دواړو انتخاباتي ټیمونو خولې ته د افغانستان سوله لا نوره هم ور واچوي څو افغانستان د امریکا د انتخاباتو مهمه موضوع پاتې شي. په دې صورت کې ټرمپ هڅه کوي چې د افغانستان له سولې ګټه واخلي او د دواړو لورو حکومت او طالبان تر فشار لاندې راولي چې سولې ته نږدې شي. افغان سوله ګاونډي هیوادونه او حامد کرزي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه هیواد له ګاونډیانو سره هم ښې اړیکې لري. نوموړی کولی شي چې د افغانستان هر یو ګاونډی په دې وپوهوي چې د روان جنگ زیان د دوی د هیواد تر لمنې په یو نه یو بڼه ورسېدلی شي. په دې ګاونډیانو کې تر ټولو مهم یې پاکستان، خو هممهاله ایران او چین هم زیات ارزښت لري. پاکستان هسې هم د افغان سولې په تړاو د امریکا تر فشار لاندې دی، خو که چیرته د دې فشار سره سره د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټې پاکستاني چارواکو ته ورپه ګوته کړل شي،
چې افغان سوله د اقتصادي او هر اړخ ستاسو په ګټه ده. ښایي پاکستان سولې ته زړه ښه کړي. همداراز پاکستان په دوو نورو مهمو مسلو پوهول پکار دي چې تر سوله وروسته به په افغانستان کې د هند رول راکمیږي او که پاکستان غواړي د هند رول چې اوس یې په افغانستان کې لوبوي د حکومت ملاتړ تر سوله وروسته لوبولی شي. په دغه صورت کې چې پاکستان د اپوزیشن پر ځای له افغان حکومت سره اړیکې ښې کړي، افغانان هم ښایي په پاکستان اعتبار زیات کړي. بل اړخ ته حامد کرزی کولی شي چې ایرانی چارواکي په دې وپوهوي چې اوس د پخوا په ډول طالبان تاسو ته خطر نه دی. اوس ایران په طالبانو کې خپلې ژورې ریښې غځولې دي، نو پکار ده چې ایران د افغان سولې ملاتړ وکړي او یو سوله ییز افغانستان او پیاوړی حکومت کار کولو ته پرېږدي. د نړۍ د نورو متمدینو هیوادونو په څیر د افغانستان تر اپوزیشن زیات پر حکومت اعتماد وکړي او دا چاره به په افغانستان کې د ایران خلاف راپارېدلې نفرت راکم کړي. چین چې له امریکا سره ژوره تربګنۍ لري، په دې پوهول پکار دي چې ستاسو لپاره ستاسو په خوا کې له معدنیاتو ډک افغانستان چې د چین لپاره د یو ښه اقتصادي بازار حیثیت هم لرلی شي ګټور دی. چین هم پوهول پکار دي چې له خپلې لاوبې کار واخلي او د امریکا په ټاکنو کې افغانستان مهم را څرګند کړي او دا کار د سولې خبرې غځولی شي او د افغانستان په سوله کې د امریکا متحده ایالاتو دلچسپي زیاتېدلی شي. په کور دننه په سوله کې د حامد کرزي رول. که څه هم نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان او حکومت سره پخلا کړي، خو دا پخلاینه یوازې تر دوو لورو او بلکې د دغه دوه اړخونو تر چارواکو پورې محدوده ده. د امریکا متحده ایالات افغان حکومت او وسلوال طالبان تر دم ګړی په ولس کې د سولې هیڅ داسې هڅه نه ده کړې چې ویشلی ولس سره راغونډ کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په کور دننه لا هم ښه محبوبیت لري، قومي ژبه یې زده ده او له ولسي خلکو سره هم په خبره پوهیږي، کولی شي چې د ولس په منځ کې د موجود اختلافاتو او نفرت کچه راټیټه کړي. حامد کرزي ته پکار ده چې داسې یو ولسي کمپاین وچلوي چې د حکومت او طالبانو مخالفین د یو بل له مخالفته واړوي. ښاغلی کرزی کولی شي چې د خپلو ټولو اړیکو کار واخلي او د یوې داسې فضا رامنځته کولو ته کار وکړي چې د سولې روانه پروسه زیانمنه نه شي. نوموړی کولی شي چې د افغانستان له کلو او بانډو، ښارونو او کوڅو، ولایتونو او ولسوالیو یا په جلا جلا مشران راوبولي او د ولسي سولې یعنې د ولس په منځ کې د راپارېدو نفرت د اور د وژلو هڅه وکړي. او که جلا جلا ممکنه نه وي، پکار ده چې د یوې جرګې په بڼه ولس راوبدل شي او هغوی ته دا لاره ور په نښه کړل شي چې د خلکو ترمنځ شته واټن رالنډ کړي. دمګړی یوه لور ته په قطر کې د افغانستان د سولې پر سر خبرې روانې دي، بل لور ته په خواله رسنیو او همداراز کلو او بانډو کې د سولې پر ځای د طالبانو پلویان د فتح او حکومت پلویان بیا د طالبانو د تسلیمۍ نارې وهي. له دې حالته د راوتو لپاره تر ټولو غوره شخصیت پخوانی ولسمشر حامد کرزی کیدای شي چې پراخ ولسي ملاتړ لري. افغان سوله سیاسیون او کرزی د افغانستان په سوله کې هر عادي وګړی هم رول لري او هم یې ګټه او زیان ورسره تړلی دی او هر عادي وګړی یو ځای نه یو ځای له کوم سیاسي تنظیم یا قومي مشر سره تړاو لري. نو تر ډیره بریده د افغانستان سیاسیون چې د هر قوم سره تړاو ولري، ښځې او نارینه، قومي مشران، کابل میشتې طالب چارواکي، خوابدي طالبان او د بیلابیلو حکومتونو استازي په ولس کې د خپل لږ او ډیره سر رسوخ له ښې مهم دي. حامد کرزي ته پکار ده چې د یوې دایمي سولې د راتګ په موخه بره یاد شوي اشخاص د سولې په یو پیوند سره وتړي او په ولس کې د ولسي سولې بهیر پیاوړی کړي. همداراز بره ذکر شوي اشخاص په خواله رسنیو کې هم خپل ځانګړي مینوال او ځانګړي کسان لري او دوی کولی شي چې د پخلاینې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي او دواړه غاړې حکومت او طالب یا د دوی دواړو پلویان یو بل ته له پیغورونو راوګرځوي او د سولې لارې ته یې برابر کړي. سوله او ملي امنیتي ځواکونه په افغانستان کې چې هر ځل د سولې خبرې شونې شوې دي، نو هممهاله د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسواکۍ د له منځه وړلو خبره ګرمه شوې ده.
افغان امنیتي ځواکونه ولسواکي چې د ټول افغان ولس لپاره ستره لاسته راوړنه بلل کیږي په کار ده چې د سولې په مذاکراتو کې خوندیتوب ته لومړیتوب ورکول شي. دا کار که حکومت کوي نو له طالبانو سره یې اختلافات راولاړیږي، خو که دا کار پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یو درېمګړي او د همدغو لاسته راوړنو د بنسټ ایښودونکي په څیر وکړي، ښایي دا چاره اسانه شي. حامد کرزی باید مخامخ طالبان، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې وپوهوي چې د افغان امنیتي ځواکونو یا امنیتي ارګانونو او ولسواکي پالل او ساتل د سولې د لومړني شرط په توګه ومني. ښاغلی کرزی د ملي روغې جوړې په پروسه کې دې چارې ته اولیت ورکړي او دا هغه لاره ده چې له یوې خوا به د هیواد ملي ګټې خوندي شوي وي او له بل اړخه به پخوانی ولسمشر د ملت لور ته لا نور هم ځان نږدې کړی اوسي. حامد کرزی یو د افغانستان هغه شخصیت دی چې له اشرف غني سره لیدلی شي او له هغه سره نور سیاسیون هم مخامخ کولی شي. په کار ده چې د نورو مطرح سیاسیونو په ملتیا حامد کرزی ولسمشر غني په دې وپوهوي چې خلک ستاسو تر حکومت سولې ته زیاته لیوالتیا لري. کرزی د غني وپوهوي چې نوموړی په یوه سخته محاصره کړۍ کې راګیر دی او دا کړۍ افغانستان د بحران لور ته بیایي. خدای مکړه د همدغې کړۍ د ناسمو مشورو له کبله افغانستان یو ځل بیا د نویومې لسیزې جګړې ته ورټیل نه وهل شي. حامد کرزی د مخالفت د سیاست پر ځای ولسمشر غني ته د ملت غوښتنې کیږدي او هغه دې په دې وپوهوي چې په افغانستان کې اداري او اخلاقي فساد اوج ته رسېدلی او ملت له حکومت نه ډیر لرې شوی دی. ښاغلی کرزی د هم هغه کړۍ رول نه لوبوي بلکې دا ځل د له غني سره ښېګڼه وکړي او غني دې په رښتینې حالت وپوهوي. دواړه مشران کولی شي چې په بې پرې او له مخالفته بره د اشخا د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې د پروسې د بریا لپاره کار وکړي. حامد کرزی د خپل اړخه د نظام د بقا که هغه د هر چا په وجود کې وي لپاره هڅه وکړي او د حکومت لاسته راوړنې دې خوندي کړي او هڅه دې وکړي چې په ملت کې د سولې او ملي پخلاینې پراخ کمپاین راپیل او د همدې کمپاین لپاره د حکومت، طالبانو، ګاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي.